کتونکو سلامونه چې په قبر مې تیریږي خدای دپاره لږ شه ماته خپه نیولې زه به مړ یم او که نور هېڅ نه وي چې ما لره رادرومي خړ خیبر خو دې لیدلی زه به مړ یم. ملګرو مصري خان خاطر افریدی شاعر په کال 1931 کې د خیبر ایجنسۍ زخخیل او په کلي صدوخیلو کې د اکبر خان په کور کې سترګې غړولې وې، خو خاطر افریدي د غربت د وجې تعلیم جاري ونه ساتلی. ډېر ورکوټی و چې پلار یې په حق ورسېدو او د یتیم پاتې شو. د دې نه پس د ده پالنه چې وه هغه د ده نیکه او تره کوله. ورکوټی و چې محنت مزدورۍ ته ووتو. دلته د خاطر افریدي یو شعر وایي: ستړی مزدور سحر وختي پاسیږي، د شوګیرو مین اوده پاتې شي. همدغه وجه وه چې خاطر افریدی په مزدورو کې ډېر کړېدلی انسان و. په 1951 کې په لوړ کې د چاو یو دوکان کولاو کو، کوم چې د هغه دپاره یو ټکانه هم. بس د دې نه پس نه صرف په دا هوټل کې به دا شاعران ادیبان د سره ناست وو، بلکې د شاعرۍ په دنیا کې به د خپلې ځوانۍ ویر هم کولو. نو دغه وجه وه چې د شاعرانو سره ناسته ولاړه کې خاطر افریدي دا فایده وشوه چې هغه شاعرۍ طرف ته مکمل مایل شو. اگر چې خاطر افریدي په خاصدار فوز کې په یو کیم کې د مالی په حیثیت سره نوکري هم شروع کړه، خو بیا یې هغه فوراً پرېښود او د دې نه پس به هغه افغانستان ته تلو. هلته نه به ایکسپورټ امپورټ کولو، یعنې څه سامان به هلته په افغانستان کې ایستو، پاکستان ته به راوړلو او د پاکستان کې به چې دلته څه واخیستل هغه به افغانستان ته وړل او دا روزګار د تر اخري ساه اخیستو پورې کړی و. کتابي مجموعه په 1915 کې چاپ شوې وه او بعد کې د ده په نوم باندې دغه چاپ د ده رشته دارانو په 2010 کې د خاطر کلیات په نوم باندې چاپ دوباره وکړو. د دې غټه وجه دا وه چې د خاطر افریدي څه ناچاپه شعرونه د ده کور ودانې سره هم پراته، هغه یې هم پکې ایډ کړل. مصري خان خاطر افریدي د حمزه بابا سره هم په یو مشاعره کې لیده کاته شي. حمزه بابا په دغه مشاعره کې خاطر افریدي ته نیغ نیغ کتل. نو چې کله خاطر افریدي سټیج ته وختو نو هغه دا شعرونه د حمزه بابا باره کې وویل: داسې راته ګوري لکه نه چې راته ګوري، نیغ مې د زړګي وځي کاږه چې راته ګوري، نن خو مې خاطر وکړه چې مه راته راګوره، زه درته کتی نه شمه ته چې راته ګوري. ګرانو کتونکو، پښتانه د خاطر افریدي موازنه د جان کیټس سره کوي، ولې چې جان کیټس هم د غربت ژوند تیر کړی و. دغه شان خاطر افریدي هم چې ورکوټی و نو د غربت د لاسه تعلیم نو حاصل کړ. بله خبره دا وه چې جان کیټس ته هم ټي بي بیماري شوې وه او مصري خان خاطر افریدي ته هم ټي بي بیماري شوې وه او بله دا وه چې دوی دواړه یتیمانان هم وو. ګرانو کتونکو، خاطر افریدي پښتو غزل ته وزرې ورکړي. غزل یې دومره بام ته ورسولو چې ټولو پښتانو غونډې نړۍ وپېژندو. د خاطر کلام وایي: خاطره زه له تا نه چا وړیم، وار به دې راشي وار دې و، ډېره ښه په تا پوهېږم ای خاطر، خو بس سترګې مې شرمېږي چې څه وایم. او وایي: خاطره تا خو ویل چې شیخ یم زه، په کټ کې مات بنګړي ته چا پراته دي، چې خاطر دې پکې خاورې شي. خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو، بس یو دیدن چې نصیب مو نه شو، بس یو دیدن چې نصیب مو نه شو. خاطر نور په مازیګر کې څه دي، ډېرې غره نیولې را کتلې دي، لږه به خاطر ته په خندا شم. او وایي چې ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند شو دیوالونه نیسي. او په آخر کې د مصري خان خاطر افریدي ټي بي دومره زیاته شوه چې هغه د دې نه ریکوري ونه کړی شوه او دنیا د یو تکړه محبوب شاعر ادیب نه محرومه شول. او بالاخره په 24 اګست کال 1968 کې په خیبر ایجنسۍ صدوخیلو کلي کې په حق ورسېد او همیشه دپاره د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. وایي: د کاکل په خټه بند د مخ کتاب کړه، ما خاطر په خدای سپارلی زه به مړ یم، ډېر ژوند درته غواړم، د الله په امان، وختونه مو په خیر.